سلامونه سری مشرفه مو کې د مهال مهمه خبرونه ته پاکستان او روسیې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه د ګډې مبارزې هوکړه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي لوړپوړو پاکستاني او روسي چارواکو د سه شنبې پر ورځ د هغوی په دویمه هوکړه وکړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په ځانګړې توګه په افغانستان او سیمه کې خپل همکاري زیاته کړي، ځکه چې د پاکستاني رسنیو د څرګندونو له مخې دواړه هیوادونو ته د وسلوالو ډلو له پراخ امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې دا هوکړه په مسکو کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان او روسیې د ګډې کاري ډلې په 11مه غونډه کې رامنځته شوه چې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي نبیل منیر په مشرۍ حکومتي پلاوي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګي ریشنین پر مشرۍ روسي پلاوي پکې ګډون کړی و. سپینه ماڼۍ وایي چې محکمه په امریکا کې د افغان کډوالو د دوسیو بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیوډ د سه شنبې په ورځ د مې په 21مه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو قضیه به د محکمې لخوا وڅېړل شي. همدارنګه هغه کډوال چې د بایډن په دوره کې متحده ایالاتو ته داخل شوي وو د حکومت د خوا لنډمهاله معافیت ترلاسه کړ، کوم چې دایمي نه دی او د اعتبار موده یې پای ته رسیږي. نوموړي زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې متحده ایالاتو کې پناه اخیستې ده د ټولو قضیې به بیا له سره وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې د امریکا د کډوالۍ قانوني پروسه پلي کړي.